السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د شهزاد محمدي په هکله باندې یو نوی خبر درکړم چې شهزاد محمدي خپله ټوله غوسه چې افغانستان کرکټ بورډ باندې راغلې وله د افغانستان په داخل کرکټ کې سړه کړې ده. نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د افغانستان او د زیمبابوې چې کومې دغه شراوریزې لوبې ولې همدغسې ټیسټ لوبې مولې په دغه کې د افغانستان سلیکټران یعنې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه شهزاد محمدي نه ده اخیستل سوی، بل خواته یې عمل ورته دغه ښودلی ده چې تا وزن غټ د فټنس د صحیح نه ده، یعنې ته خوراک ډېر زیات کوې، یعنې خپل ځان باندې پام نه کوې. ته لاړ سال ته د افغانستان د اخر کرکټ ټرار سره ته پرفارمنس وکړه، خپل فټنس سم که، یو ټیسټ پاس که، هغې نه وروسته به بیا موږ تاسو د افغانستان دغه ملي ټیم ته راولو. خو زه به تاسو ته وایم چې نن د افغانستان په داخل کې شهزاد محمدي لکه څنګه چې افغانستان کرکټ بورډ ورته خبره کړې وله هغه یې منلې ده او شهزاد که وګورې نن یې په داخل کرکټ کې ډېر زبردسته بیټنګ نندارې ته وړاندې کړې ده. زه به تاسو ته وایم چې شهزاد محمدي په نن لوبه کې 80 رنزه کړي دي. دغسې راپورټونه راغلي چې شهزاد دغه لوبه کې 80 رنزه کړي دي، خو فلحال کنفرم نه ده، خو دغسې راپورټونه راغلي دي چې په دغه کې 15 شپږیزې وهلې دي او همدغسې 7 څلوریزې شهزاد محمدي وهلې دي. نو که موږ وګورو دغه یو ډېر ښه کار د افغانستان کرکټ بورډ شروع کړی ده چې دغه زاړه لوبغاړي لکه ګلبدین نایب، جاوید احمدي، حضرت العزازی دا ټول چې کوم ناکامه کیږي باید همدغه داخل ته یې راوړي، همدغلته پې کرکټ وکړي، همدغلته په ټول سیزن همدغه د اخر کرکټ په وکړي. که چېرته پکې ښه پرفارمنس ورکړي هغې نه وروسته ملي ټیم ته راولي، او که نه نن سبا د افغانستان ټیم ته نه د ګلبدین نایب ضرورت ده، نه د جاوید احمدي ضرورت ده، نه د شهزاد محمدي، نه د حضرت العزازي ضرورت ده. دغه نوي ځوانان تاسو کتلی سئ د افغانستان دغه زیمبابوې سره څومره ښې لوبې ترسره کړې، خاص کر دغه شراوړیزه لوبو کې. نو دغه یو ډېره ښه فیصله ده. حالان کې د دغه لوبې سکور کارډ مکمل سکور کارډ ما نه ترلاسه کړی، خو د شهزاد محمدي په هکله باندې مې دغسې خبر وکته، نو ما غوښتل چې زه تاسو سره شریک کړم. تاسو د شهزاد په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ، او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.